دریم نمبر همدغه رنګې معاشرتي اهداف. د معاشرتي اهدافو نه مراد زما دا دی چې خپل ځان له روزانه وخت ورکول، خپل ښځې بچو مور پلار له وخت ورکول، خپل رشته دارو له وخت ورکول. نن تاسو وګورئ په هر کور کې دا ګیله ده وی دا ما له وخت نه راکوي. تاسو دارالافتا ته لاړ شئ د طلاق دا مسلې چې راځي په څه باندې راځي؟ زیاتره وړه وړه خبره به وي، هغې نه به طلاق لویه مسله جوړه شوې وي. خو اصل بنیاد به یې دغه وي چې خاوند یا ښځې له وخت نه ورکوي یا به ښځه خاوند له وخت نه ورکوي. هغې نه ورو ورو مسلې جوړېږي او معاشي پرابلم او مسلې وي کور یې روان شي. نو معلومه دا خبره شوله چې خپل ځان له وخت ورکول، خپل ښځې بچو له وخت ورکول او خپل رشته دارو له وخت ورکول. تاسو نن د دې مجلس نه پاسئ او ټیلیفون وکړئ ترور ته، چې ترور ته ټیلیفون وکړئ او السلام علیکم، نو خبره هغه به ته څه وایي؟ وعلیکم السلام عبدالله بچی خیر خو اوس څنګه د ټیلیفون وکړو؟ دا ولې وایي چې خیر خو اوس څنګه د ټیلیفون وکړو؟ مطلب په دې کې یو ډېره فلسفه پرته ده. هغه دا ده چې هسې بېڅه زما تپوس څوک نه کوي چې یا ناجوړه شومه او یا انسان په کټ پروز یې ځکه یې تپوس کوو. آیا دا صلې رحمي ده؟ زه به هسې د خپلو رشته دارو تپوس کوم کو ما کره راځي او کو به نه راځي. کو چېرې فرض که زه په بدل باندې ځمه نو دا خو تجارت شو. 10 روپۍ دکاندار له ورکړې، هغه دله ماچس درکړو، چاچا نه تللی او نه چاچا راغلی. خو رشته داري خو هغې ته وایي چې زه به د ترور د ماما د کاکا د رشته دارو به تپوس کومه. نو دغه خپل معاشرتي اهداف جوړول پکار دي. او 5م نمبر روحاني اهداف، چې روحانیت لحاظ سره زما کې کم داسې روحاني بیماریان دي چې هغه ختم شي. د مثال په توګه باندې غیبت دی، بغض دی، کینه ده، حسد دی، نفرت دی وغیره وغیره، چې دا به موږ نه څنګه ختمیږي او دا به زموږ په نسل کې په اولاد کې د دې دپاره باقاعده اهداف جوړول پکار دي. دا یو خبره یاد وساتئ، نفرتونه هسې نه پیدا کیږي، نفرتونه هسې نه پیدا کیږي. دا ضرور څه نه څه حالات جوړ شي د هغې د وجې نه نفرتونه پیدا شي. ګینې هر انسان د مینې دپاره اوږې او تږې ناست دی. او که ستاسو دا خیال وي چې خلک نه پوهېږي، هر سړی او هر ماشوم هم پوهېږي، په مینه هم پوهېږي او په محبت هم پوهېږي. د دې مینې او محبت دپاره کله کله الفاظ ضروري نه وي. تاسو زه یو اسان مثال در کوم. وړوکي ماشوم وي، د سیزنې ماشوم وي او تاسو ته وایي پیتی 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 پیتی، نو خاندي که نه خاندي؟ ولې هغه په پیتی پیتی پیږي، هغه په مینه پوهېږي چې دا سړی را سره مینه کوي. نو هغه شعاګانې د زړه نه د هغه زړه ته ورځي او هغه خوشحالېږي او خاندي چې کاکا راته پیتی پیتی کوي، نو هغه خاندي. همدغه ماشوم ته ورته وایي چپ شه روانه خو هغه وایي اوې اوې په ژړا شي. نو هغه په چپ شه پوهېږي څه؟ هغه پوهېږي چې دی اوس مانه نفرت کوي. پښتون به څنګه د یو بل تندې په مینه ښکل کړي؟ زړونو کې یو بل ته وړې وړې خبرې ساتي چې د پښتو په تار تړلې مې وزرې ساتي، ما خپل رواج د خپلې مینې نه ډېر لرې ساتي. نن پښتانه وګورئ په وړو وړو خبرو تربګنۍ کوي که نه کوي، جنګ جګړې کوي که نه کوي. دا بنیادي وجه دغه ده چې دغه مشران، دغه مور پلار د هغې په زړونو کې د نفرت تخم کري. دا کیدی نشي چې تاسو په پټي کې د تماکو تخم وکرئ او د هغې نه ښایسته 400 ګني راوخیږي. دا ممکنه ده چې تماکو دې په ثوابې کې وکړه، تماکو به راخیږي او په 400 کې چې دی ګني وکړه ګني به راخیږي. چې زه د ماشوم په زړه کې نفرت کرمه، ابه لازمي خبره ده تربګني به کوي او تربورولي به کوي او جنګ جګړې به کیږي. کم انسان چې د خپلو رشته دارو که د خور وي که د رور وي که د ماما وي که د کاکا وي غیبت او چغلي او بد ردې او غلطې خبرې د خپلو بچو د اړوان کوي، نو گویا چې دی د خپلو بچو کې او د ښځې په زړه کې د هغه رشته دارو نه د نفرت تخم کري او یو نه یو ځای کې به دغه تخم راوټوکېږي او جنګ جګړې به جوړ شي. ویله کوي سړی د تره زوی ولګېد، تره زوی یې مړ کړه، د ماما زوی یې مړ کړه، د کاکا زوی یې مړ کړه. دا په یو ځل نه کېږي، حادثې په یو ځل نه کېږي. دا عمقه فصل دی چې ما کړی دی. نو 5م نمبر دا دی چې روحاني اهداف ځانله جوړول پکار، چې بغض، کینه، حسد، نفرت به زمونږ او ستاسو د ژوند کې به څنګه راځي او د زړونو نه به څنګه دا نفرتونه وځي.